کله چې یو شخص د ځان صفت کوي عزت له منځه ځي. ښه خلک خاطرې او بد خلک تجربې درکوي. هغوی چې ناڅاپه درڅخه مخ اړوي نو د دې وړ هم نه دي چې پوښتنه ورڅخه وکړي چې ولې. صداقت ناکامي نه لري نو همیشه صادق اوسه. هیڅکله خپل ټول اختیار د بل چا په لاس کښې مه ورکوئ، بیا به د خپل ځان د خلاصېدو واک هم نه لرئ. ستر ګامونه مه وهه، بریا له کوچنیو ګامونو پیل کیږي. د رب په مخلوق کښې ښکلي خلک هغه دي چې مهربانه وي. ای انسانه، که دا نړۍ د سکون ځای وای نو الله جل جلاله به هیڅکله جنت نه وای پیدا کړی. هغه خلک چې غښتلي ارادې ولري هیڅکله د ژوند مصیبتونو ته نه تسلیمیږي. هغه چاته وخت ورکړه چې وخت درکوي. وخت او قدر یو شان دي. څوک چې وخت نه درکوي قدر هم نه درکوي. زهر ورکړه خو چاته دروغجنې وعدې مه ورکوئ.